یاره څه ځواني ولاړه هېڅ ګټه دې دې کور له رانه وړه اوس خو هلکان زلمیان دي چې مشوره ورسره وکړم او بهر لی ولېږم ټولې دنیا خپل بچي ولېږه موږ په دغسې کوډو کې اوسېږو زه توکل په خدای چې راشي زه به انشاءالله مشوره ورسره کوم دا د موږ نه ډېر خوښ دی تاسو راځئ دا کټ مې نوی اغوستی وګورئ لنګی دی السلام علیکم پلار جانا وعلیکم سلام خوشو تشو بچو کو پلاره سبې چې وتلیو کار پسې ګرځو نه کار نه ژوند نه بل څه کار خوشې تشې ګرځئ یاره پلار جانه موږ نه خو تم نه هسې خوشې تشې که نه خو زه اوس انجینر شوم ته د ما نه اوس هم د کار تمه کې زاړه چې کار کوي ځوانان نه څه ضرورت دی ای بدبخته د چا چې دومره زلمیان زامن یې هغه د روپو سره لوبې کوي خلکو ځان له بنګلې جوړې کړي حجرې جوړې کړي تاسو ځان له وګورئ داسې سبې چې هسکله وتلي د کار په هڅې کې خو نه پیدا کېږي څه وکړو دغسې خوشې تشې بس کار دله ما لیدلی دی یو مشوره نه مړه ګوره میررحمان کاکا خپل زوی ولېږل څوم کال یې دی په ترکیه کې د خاورو غوندې روپۍ راځي ولې تاسو د هغې نه څه کم هستئ نه کم خو دې نه داسې کار وکړئ یو کچاکبر سره دله خبره کومه او ټول لېږمه ګوره موږ عزیزان لرو چوربوران لرو د هغوی د کس ته به هم تاسو ځئ او داسې پیسې راوګټئ داسې پیسې چې به دې کلي ملکي وکړو وړه پلارجانه ته خبره هم کوې خو بله ورځ یې درله واده کړې ټولې 2-3 ورځې کېږي ته موږ ډانګ او ډبلې او تورکیال هم دی ګوره زویا چې لس ودونه مو لرې که نه په دې جیب کې دې روپۍ نه وي دې واده نه به ته څه خوند والي کور دې په هغه حال اجره دې په دغې حال پیسې دې په جیب کې نه د تا سره یو امزولی ملګری در سره مخ کېږي او د تا سره یوه روپۍ نه وي په دې واده به ته څه وکړي او چې رالي دا دې په طبیعت نه بل واده به دله وکړمه بل واده دله کوم بل واده برله کې بل واده دله کومه تاسو داسې به ډنګ ډونګ ودونه داسې به ډنګ ډونګ ودونه شي د دنیا به دله ایرانه کړمه بس زه د کچاکبر سره خبره کوم تاسو ځانونه اماده کړئ انشاءالله السلام علیکم وعلیکم سلام په خیر علي رورا لکه څنګه یې خیر علي ته راشه که نه تا سره خو زما دومره ضرور کار و څنګه یې ښه جوړ یې طبیعت دې ښه دی بچیان دې ښه دي په خیر یې کښېنه که نه څال دی څنګه چل دی خیر خو به دې خیر کې شکر دی الحمدلله ما خو په ټلیفون بخاري کوله خو تا سره مې لږ ضرور کار و ما وی چې هغه کاروبار اوس هم کې که نه پرېښی د قاچاقبرۍ هغه هغه اوس هم کومه لګیم او خلک لېږم را لېږم ګوره دنیا دې ولېږله زموږ دغه درې للي دي دا دې پاس نه کړه نو تا ویلي کله دې ته خالي غږ وکړه او بس بله ورځ یې ګوره هلته به رسېدلي افسوس مې در وویله که نه ها دا مې د زامنو سره مشوره هم کړې او ټول راضي دي او هلکان دي او داسې کار وکړه چې دې ونه پاس کړه موږ به هم سور برابر شي خرچه به دې پرې راځي نو نو لکه څومره خرچه وکړې راشي نو بس ته غواړې چې اپلی واړې که نه ترکیې پورې نه دې ترکیه پورې را صرف واړوه بس واړوه 3 واړو باندې به 3000 راشي نه او چې لږه ګزاره راسره وکړي نو دا خو بس داسې چې نن سبا هم ریټونه همدغه چلیږي نو به دا یو همکاري به کې لکه اوس ما سره نغدې روپۍ نشته نو دا خو ولا مونږ په نغدو چې نه یې په قرض خو څوک کله نه دي وړي نو خو خیر دغه د کلیوالۍ یو همکاري راسره وکړه او که په هغه خپلې نیټې مې د روپۍ در نه کړي دا زموږ جایداد دی دا به در درکړم ښه به ده صحیح شوه ته داسې کار وکړه چې داسې لږې خو برابر یې کړه خیر د نور به بیا به کوشش خو به کوو خواري خو به کوو خو که پیدا نه شوي نو دا اصل د ځمکې یو کواله به دله ولیکمه دا به در سره پرته وي مړه زه هم همدا وایم چې بیا وروسته زه هم ګرځم در پسې او ته هم ګرځې که نه به داسې کار وکړه چې ته د دې ځمکې کواله جوړه کړه او بس سبا نه خو بله ورځ دې بس هلکان تیار کړه چې ایسي بس صحیح شو وروره بس په خدای به شي او په تا به شي وروره وګوره هلکان دي بس او کار خو به ذمهواري په ذمهواري خو ګوره کواله د ذهن نه ونه باسي نه کواله در کومه زه کواله در کومه صحیح او چېرې سره اوس کار نه بس ته دې خلاص ته دې خلاص مخه دې خشه ښایسته ځمکه خو دې قاچاقبر له ورکړه خو چې هلکان به توره وکړي که نه اوس ډېر خلک تللي دي او که د الله رضا وشو روپۍ راوګټلې بیا به دا جایداد واخلو بیا به یې واخلو مړه دا خو څه وړې خبرې نه دي یاره قاچاقبر کواله واخسته او دغه کې ونه لګېد السلام علیکم څال دی وروره په خیر یې طبیعت دې ښه دی ستا خو څه پته ونه لګېده که نه
بس دغه د تیر به سمده ناستې وویس انشاءالله اوس حرکت ورکومه بس صحیح شو هغه ما تا چې ویلو چې د امروزه پورې دې راشي بس هماغه ځای پورې به درشي صحیح ده په مخه دې ښه په مخه دې ښه په مخه دې ښه مزدوري پکې کوئ کارونه پکې کوئ اوس نو د هغه سړی په تمي او ځان ورسوئ په لارې کې خوا دې خوا نه شئ او جدا کېږم سره خپله کې او جدا نه شئ ګوره او هغې نو بس په الله سپارم ورا لوفري ونه کې سمې روپۍ راولېږې ګوره زموږ یو یادان له خوا ځې خلاص که خیر یې دکان ته دي دغسې ګاډې مې چې اغوستې دي که نه لیدم یې نه چې راځي که نه او دا د تره زامنو دا ټولې ځمکې مې ولې اغوستې که نه نو سم چک به واچوي دې تربورانو له خپل زور ښیمه او انشاءالله ګنجیان مې مه ګورې ښه دا ګنجیان خلک اکثره مالدار وي خیره روپۍ به رالېږي او سمې ډېرې به رالېږي Rale, forse, forse, strada. Kaçakbarım. Kesti. O motorvan. کجا میری؟ نپویگم. فارسی نمیفهمی؟ نپویگم. اون نفر کی بود؟ نپویگم بس راحتلی کی واته. کجا رفته بود؟ وداخته تاسو ولي وداخته. مو عسكر هستم ایرانی. عسكر. پایین شو. بخیر. حرکت کن. بخیر. میشنوی سفریاک میشنوی سفریاک یک نفر کچکبر یک موتور گرفته شد بخیر باشی زنده باشی رفور دادیم با امان خدا سلام علیکم کچکبر مونی و خوف من لخون زن میزن له رسولو چه کچکبر که بگره ما کی کمادی وانا سره کچکبر کی کما لږ ځای پاتې دی
رسېدلي ولو دی ځه مړ شو ځه رسېدلي ولو دا خواست نامنا اوس کومه دا څنګه ورور دی نه کاچاګورې مو ورورم ورور مړ شو کاچاګورې اوس به دې خوشې ډاک کې مونږ له څه لار معلومه کومه چې ځو زه خو هم ورور نور ځو بېرته کور له ما له خو لار نه ده معلومه تا له لار معلومه ده نه مال هم نه ده ما له خو لار نه ده معلومه زه خو نه ځم نور بس تاسو نه ځئ نه نه بس تاسو نه ځئ بیا موږ بس ځئ چې زه بېرته لار نه ده معلومه روپۍ ډالرې موږ ګټلې یاره که د الله رضا شوي که نه او بچیان مې په کار ولګېده 3 سړي تللي دي 3 سړي دا به د خپلو عزیزانو تربورانو له خیمه چې خلک دغسې پیسې ګټي او دا ځمکې به نه ټولې اخلمه یاره وخت وشو د کچ اکبر نمبر هم بند دی او هلکان هم زنګ نه وي خو ځه الله دې خیر کړي انشاءالله په کار به لګېدلي څه ستونزه خو یي خامخا دا خو به پکې راځي یاره السلام علیکم پلاره وعلیکم سلام ته څوک یې په خیر راغلې خیر راغلې بیا په خیر راغلې کښېنې څنګه پلاره خیر یو زنګ خو به مو والی نه بس پلاره ورځې زنګونه کار نه کوي بس زنګ پوښتنه نوره مه کوه نه نو دا زه اوس خوب ګورم که بل څه شو حقیقت دی پلاره بس لارې کې دومره تنګ سوي وي لږې وي تندې وي هغه بېچاره لاړو بس په حق ورسېدو په لاره کې انا لله و انا الیه راجعون پلاره دومره تنګ سوي نه اوس په حقیقت هغه مړ شو هغه مړ دی هغه پلاره بس هغه مړ شو د خیر دی زه چې تاسو له الله په خیر راورسولی هغه د الله مال او الله واغستو خو د بیا دپاره مې توبه شه زه به تاسو یو ځل هم نه لېږم زه د پیسو په لالچ کې وم او هغسې ګلالۍ زوی چې 3 میاشتې مخکې مې ور واده کړی و او د لاسه مې ورکړو خو د بیا دپاره مې توبه شه بچیا زه د تاسو نه ډېره بښنه غواړم بچیا او د دغه تکلیفونو له معافي وکړئ بښنه وکړئ بیا به زه تاسو سره موږ هم بخلی او موږ هم بخشش کوو بس موږ به هم دلته په خپل وطن کې نورې لارې کوڅې جارو کوو خو بس دې مسافرو له نوره تابع نشته پلاره آفرین بچیا دغه احساس چې په هر ځوان کې پیدا شو چې د خپل وطن خدمت وکړي او د خپل وطن دپاره ګټه راوړي چې په خپل وطن کې او په خپل کور کې سړی سور کې نشي په پردو ملکونو کې څوک نه سور کې کېږي نو په دا اخر کې دغه پیغام دی د ټولو افغانانو ورونو دپاره چې خپل ځوانان خپل بچیان په پردو ملکونو کې د لیوانو خوراک کوئ ما او وروره د خپل وطن خدمت وکړئ د خپلو وطنوالو خدمت وکړئ چې په دغه خپل وطن کې آباد شو او ژوند هم برابر شي